نن داسې یو ځای ته راغلم چې ډېر مشهوره ځای ده. پښتون په پل په نامه یادېږي. پل پښتون په نامه هلته مشهوره ده. نوم مې حکمت الله دی، د هلمند ولایت څخه راغلی. ماشاءالله ماشاءالله. ځوان ځل دی چې دلته راغلی. دا مې لومړی ځل دی. دا پارک دی، څنګه چې تاسو په انځور کې ګورئ دا د حیوانات هغه انځورونه دي. سلامونه، وخت بخیر دوستان. هیله ده چې روغ جوړ صحت جمعي پر تن اوسي. حتاوالله وردګ مې د عبدالرزاق خیل بیا ستاسو په درنه چوپړ کې حاضر یم. په نننۍ خپرونه کې راغلی یم هرات باستان ولایت ته، هرات باستان ته. نن داسې یو ځای ته راغلم چې ډېر مشهوره ځای ده. پښتون په پل په نامه یادېږي. پل پښتون په نامه هلته مشهوره ده چې اکثریت خلک دلته د سیاحت لپاره راځي، چکر لپاره راځي. څنګه چې دا سیند کې ګورئ، دا سیند کې مایان اوسي او خلک راځي دلته سان راوړي د مایانو د ساترې له خاطره. په مخکې وختونو کې دلته ډالفینونه هم ول، خو متاسفانه چې اوس نه د سترګو کېږي. نو تاسو انځورونه وګورئ نو موږ سره ملتیا وکړئ. سلام علیکم. کول ځان معرفي کړئ. وعلیکم سلام. څنګه یاست روژان؟ خیر. شکر د فضل د خدای دی. د کوم ځای نه راغلی؟ کول د ځان معرفي کړئ، نوم دې واخلئ. نوم مې حکمت الله دی، د هلمند ولایت څخه راغلی. ماشاءالله ماشاءالله. ځوان ځل دی چې دلته راغلی. دا مې لومړی ځل دی. مخکې یو ځل هرات ته راغلی یم، خو دا ځای ته مې لومړی ځل دی چې راغلی. څنګه یو احساس کوې داسې ښایسته فضا؟ واقعا ډېره ښکلې تفریح ده دا. دلته دا ځای چې دی ډېر ښایسته ځای دی. هلمند کې هم ښکلي ښکلي ځایونه شته، خو داسې هغه دا منطقه چې د ډېره ښایسته معلومېږي. ماشاءالله ماشاءالله. چا سره راغلی؟ یوازې راغلی. یوازې راغلی؟ بلې او دلته چې بیا دلته مې دوستان هرات کې اوسېږي د هغو سره راغلی. ښه ښه. نور ځایونو ته هم تللی بېغیر ځای دی نه؟ هو ډېرو ځایونو ته تللی یم. د هرات ډېرو منطقو ته تللی یم. واقعا چې هرات ښه ځای دی. خلک چې نه دلته څنګه یو احساس ورته ورکوي چې څنګه د هرات ښار څه رقم ښار دی؟ بلکل دلته خو واقعا د هلمند څخه هلته ډېر ملګري سته راځي. د هرات صفتونه هلته په هلمند ولایت کې هم کېږي، او هغه ملګري چې نه دي راغلي هیله ده چې راسي او دلته تفریح وکړي. دا ښکلی ځای دی هرات. که هرات هلمند ولایت سره مقایسه کړي، هرات ښه ده که هلمند؟ چې حقیقت چې هر یو ځان ته ښکلا لري. هرات هم ښکلي ښکلي ځایونه لري. نسبتا هلمند ته دې ځای کې مصارف چې دي ډېر شوي دي. ځای ښه ځای دی هرات، مګر هلمند هم ښه هوا آب و هوا لري. مګر دا ځای کې چې بیا دي پارکونه دي او هغه روډونه دي، سړکان دي، هغه مثلا منظره‌یي ځای دی هرات نسبتا هلمند ولایت. فارسي زده ده که نه پښتو؟ بس لږ لږ مو زده ده فارسي. د خلکو سره غږېږي، کله کله خپل هغه کوی شي، خپل مشکل حلوی شي. بلکل. خو دا د هرات د خلکو فارسي چې ده نسبتا نورو ولایتونو ته ډېر فرق کوي. واقعا سخته ده، فارسي یې لږ سخته ده. داسې زموږ چې زده هم د هغه د جلال آباد د کابل و هغه خلک چې کومه لري وایي د هغو په شان یې ویلو سو، مګر دا لږ خیر بیا هم هغه یوه فارسي ده، خو لږ فرق یې شته. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ. مننه. دوستانو تاسو موږ سره د دغې پلې پښتون چې نه یادېږي د دې انځورونه وګورئ. د دې چې خپرونه ستاسو خوښ شي او تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. دوستانو دلته چې موږ راغلی یو دلته تقریبا د 25 لا 30 کیلو نه زیات لوړ یا غټ ماهي هم و. موږ ډېر ښایسته ځای ته راغلو چې بل لاره نشته بغیر د دې پل څخه. ډېر ښایسته ځای ده، ډېر طبیعتي ځای ده.
دوستانو موږ د پل پښتو یا پل پښتون چې یادېږي دا پارک دی څنګه چې تاسو په انځور کې ګورئ دا د حیوانات هغه انځورونه دي چې متاسفانه د خلکو یا د خلکو لخوا دې هغه سرونه پرې شوي دي د هغه ساحه یې بیخي کمرنګه کړې ده. موږ نننۍ خپرونه چې تاسو ته مې در وړاندې کړه د پل پښتو یا پل پښتون ایله ما دې چې خپرونه ستاسو خوښ شوي اوسي تر بیا ذات الله وردګ له اداري څخه ستاسو په درنه چوپړ کې درېږم تاسو په لویه بخښونکي لاس کړم د ژوند په ټولو چارو کې بریالي اوسئ خدای به مان ښه وخت ولرئ.